رونو دین دا خدای مونږ له خدای پاک ایمان را کړی دی. ټول وایي الحمدلله. دام د خدای کرم او د خدای فضل. یعنی په دنیا کې داسې خلق شته زمونږ نه قابل خلق، زمونږ نه د دنیا په کارونو پوی خلق، زمونږ نه ښکلی خلق، د پیسې او د طاقت خلق، هغه د ایمان نه محروم دی او مونږ غریبانانو له خدای ایمان را کړی دی. دا د خدای پاک کرم او د خدای فضل دی. قرآن حکیم کے اللہ فرمائے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے پیغمبر ته د خپلو صحابو ته ووایه، ګوره صحابه څومره د خدای پاک خوښ مخلوقو او څومره عبادت گزار مخلوق، شپې ورځ به یو شان عبادت کو. وی دغې ملګرو ته دې ووایه چې لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپلې مسلمانۍ احسانونه مه راخیژوئ. الله وایي دا مه وایه چې خدای مونځ هم دله وکړه، خدای زکات هم ستا له ورکړه، خدای دا نیکي مې تاله وکړه، دا مې دله وکړه، دا مې دله وکړه، دا مې دله وکړه. الله وایي دا احسانونه چې ګورې پام کوئ په ما راونه خیژوئ، په ما به دا پیرزونې او احسانونه نه کوئ. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدای وی زما احسان قبول کړئ چې د دنیا دا سره او سپین او طاقتمن کافر می پریښودل او ایمان می تاله درکړ. دا د خدای پاک احسان دی رونو که نه دی؟ هغې له خدای نه ورکوي ایمان او مونږ او تاسو له یې راکوو. غریبانانو له خدای ورکوي، تورو له خدای ورکوي او هغه مضبوط او پهلوانان خدای پریښودل. دا د خدای احسان او د خدای کرم دی رونو. ګور دې کې زمونږ اسم نشته چې خدای پاک ته منظور نه وي زمونږ ایمان، نو مونږ هم لکه د چین او د روس او د امریکې په شان کافران ګرځېدل. خو د خدای خوښه شوه نو مونږ له خدای پاک ایمان راکړه. د ایمان نه پس رونو بیا خدای پاک مونږ له یو ډېر عظیم کتاب راکړه چې هغې ته قرآن حکیم وایي. ټول کتابونه لاړل منسوخ شو او واحد قرآن حکیم هغه کتاب دی چې تر قیامته پورې دا جاری کتاب دی، دا منسوخ کېدو والا نه. او زمونږ د دنیا او د آخر د دواړو ذریعو خوشحالي او کامیابی پکې ده او لوی د هدایت کتاب دی. بیا ټول وایي الحمدلله. او دریم نمبر عظیم احسان چې خدای په مونږ وکړ چې د هغې مونږ ډو شکریه نه شو ادا کولی، هغه دا چې مونږ له خدای یو ډېر ښکلی پیغمبر را نصیب. پیغمبران ډېر تیر شوي دي، 1,40,000 څه کم و بیش، خو د ټولو پیغمبرانو سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین، د ټولو سردار. دا خدای پاک مونږ ته را نصیب کړ. دا مونږ د خدای نه غوښتې وو که خدای خپل احسان کړی دی رونو؟ دا خدای پاک خپل احسان او خپله پیرزونه په مونږ کړې ده. الحمدلله. نو رونو که دا جومات جوړېږي او که دغه رنګې مونږ له خدای پاک د نیکۍ توفیق را کوي، دا ټول د خدای پاک فضل او د خدای پاک کرم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقع لیکي، یو بوډا سړی په لاره روان، نیک عمله سړی دی خو غریب دی، بې کسه دی او بې څوکه دی. په لاره باندې روان دی، یو ښار ته ورننوت. پخوا په زمانه کې په دې ښارونو کې به دروازې لګېدلې وو چې ماښام به شو نو دروازې به بندې شوې. زمونږ د دې پېښور ښار هم دروازې وي، دا کوواټۍ دروازه ده، دا شنغرۍ ده او دا لاورۍ ده. دغه رنګې د هر ښار به خپلې دروازې وي، د شپې به یې دروازې بندې کړې او چې کله سهار به شو نو دروازه به کولو شو. دا بابا دا غریب کاکا روان دی چې ورغې اوس ورځ ده او د ښار دروازې بندې دي، خلک په لیڼ او په قطار کې ولاړ دي، څاروي هم ولاړ دي، اسونه هم ولاړ دي، انسانان هم ولاړ دي، ټولې دروازې بندې دي. نو دې بابا د چا نه تپوس هلکه وایي دا دروازې ولې بندې دي؟ دا خو ورځ د شپه نه ده. وایي دا بادشاه اعلان کړی او دروازې بندې کړي، ته هم دلته په قطار کې ودرېږي چې دروازه کولو شي نو ننوځو به ښار ته. دی ورته وایي بادشاه ولې اعلان کړی؟ وایي دا بادشاه نه باز تښتېدلی او بادشاه اعلان وکړه چې څومره د ښار دروازې دي دا ټولې بندې کړه چې دا باز چېرته بار ونه ځي. نو چې کله د بادشاه باز پیدا شي د هغې نه پس به دروازې کولاویږي، مونږ خلک به دننه ځو.
نو دی بابا لگزان لشی و سوڑ سویلی وک وی خدایا عجیبه خدایی دیده او عجیبه نظام دیده اسرکی اگا شکور آلا اگا گیلر آلا خدا عجیبه نظام دیده عجیبه بادشاہی دیده ز غریبیم فقیریم ټول شپست عبادت کوم او در ورځې ستا روجي نیسم نو خدای زما دغه حال دی چې جامې مې شلېدلې دي سپلی مې نشته او جامو ته ټوکلې لګېدلې دي پرتوک ته پنسو ته ټوټې لګېدلې دي د روزې درک مې نه لګي سرتور سرخ یو خوا بل خوا منډې وه او چې دا بېوقوف بادشاه دی چې باز تم دروازې بندي نو هغه له د خدای بادشاهي ورکړی اوس باز چې تختی نو په دروازه تختی که په هوا الوزي دروازې بند دی که څه پې شل دروازې هم ته باز ته بندې که د جومات دا ګیټ بند که دلته یو پرده مو لګوه او چې باز تختی خو بره په هوا والوزي خبره ختمه شوه باز خو څه ګډه چیلی نه چې په دروازه به ټوپ وی دا د جهان خر او قمقل بادشاه دی چې دومره خو د عقل کار نه کوي په دماغو کې خاشړه پراته دي دماغ پکې مازغه نشته چې دغه ته باز ته هم دروازه بنده کړې ده دا قمقل نو خدای دې قمقل لري بادشاهي ورکړه او ما غوندې سړی چې ټوله شپه ورسته عبادت کوم روجي نیسم سروالې بروالې ګرځم سپلی مې نشته جامو ته مې ټوکړې لګېدلې دا ولې خدای را روان شو د دریاب په غاړه یو ځای کې ډډه ولګوله او اوده شو خوب ورغی ستړی ستومان رخولې پې بیګ اوس چې کله دې اوده شو رب العالمین خدای پاک په دې خوب کې ویني بعضې خلک یې الله سره په خوب کې ملاقاتونه کوي د خدای د شان سره مناسب خدای پاک په دې خوب کې ولید امام احمد ابن حنبل سل کرته خدای په خوب کې لیدل وی یو کم سل کرته مې ولید نو وی په سلم کرت مې کې سوچ راغی چې یاره که دې دله مې خدای په خوب کې ولید یو تپوس پته کوم نو وی په سلم ځل چې مې الله په خوب کې ولید نو ما دې تپوس وکړه چې خدایا هغه عمل راته وښایه چې تا ته پې خلک ډېر زیات نږدې کېږي داسې شی راته وښایه چې تا ته پې سړی نږدې کېږي الله ورته وفرمایل وی زما په کتاب په قرآن څوک چې د دې تلاوت زیات کوي ما ته به ډېر نږدې کېږي نو دې ته بیا تپوس کوي وی بفهم او بغیر فهم وی خدایه که څوک پې پېږي او که څوک پې نه پېږي لکه باید سړی د قرآن په معنا پوهېږي تلاوت یې کوي او بعضې پې نه پېږي تلاوت یې کوي نو وی که څوک پې پېږي او که نه پېږي وی او بفهم او بغیر فهم که په مطلب یې پېږي او که نه پېږي تلاوت کوه ما ته او پې ډېر زیات را نږدې کېږي سل کله ته خدای په خوب کې لیدلی داسې نورو بزرګانو نو دا بوډا بابا موده شو د دریاب په غاړه خولې پې بیږي شلېدلې جامې دي بینتې دي الله ورسره خوب کې ملاقات وکړه خدای ورته ولې بنده ولې پریشانه خپې وی خدای ستا دی خدای ته حیران یم وی زما خدای کې څه چل دی وی په دې حیران یم چې هغه د جهان بې وقوف بادشاه دی چې باز تم دروازې بندوي هغه له دې لویه بادشاهي ورکړې ده او خلک ورته سلوټونه کوي خلک یې ټول تابعدار دی او چې زه ستا تابعدار یم او د شپې د تهجدونه کوم او د ورځې د روجي نیسم نو خدای شلېدلو جامو کې ګرځو د پیزار او د سپلو د رقم نه لګي د کور او د کوټې د رقم نه لګي د ډوډۍ د رقم نه لګي الله ذوالجلال ورته په دې خوب کې وی بنده دا خو ډېر اسانه خبره ډېر اسانه خبره د خدای پاک دا قانون دی او دی فیصله ده چې یو کار ته کن اوی که نه کن نو فوراً به هغه نظام اقسې کېږي چې خدای څنګه غواړي دا ټوله دنیا ده یو ساعت وی خدای پاک دا دنیا هلاکول غواړي او کن لفظ اوی چې تباه شه یو ساعت سره به قیامت راشي هر څه به تباه و برباد شي خدای دومره لوی طاقت او د قدرت مالک دی الله ورته وایي چې دا خو اسانه خبره په سکندونو کې دا کار کېږي وی ښه وی داسې به وکړو چې ته زما عبادت کې او ما ته شپه ورځ سجدې لګي او منځونه او دسونه او روجې نیسي داسې به وکړم چې دا بادشاهي به اوس ته د قمقل بادشاه نه واله مطاله به یې درکړي ځکه ستا له کې همدا ارمان دی چې زه عبادت کوم نو دنیا ماله پکار اوس به اعلان وکړم دا بادشاهي به تې واله مطاله به یې درکړم او دا خدای کولی شي رونو که نه شي کولی تاسو ته خو جمدې مثال وښو که نواز شریف کاکی راکوز که
اجه کم سړی به ورته بوټ دربه او سلوټ پې ورته کو هغه راوست په تختې کېناوه او نواز شریف یې بوته د جیل په کوټه یې وردننه کړه. تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قرآن حکیم کې الله فرمایي یو نه بادشاہي والی بل له ورکړي، یو نه عزت والی بل له ورکړي او یو نه ذلت والی بل له ورکړي. دا خو د خدای نظام دی. نو په خپل عقل فخر کې، نه به په خپل جامه فخر کې، نه به په خپل مال او دولت فخر کې، نه به په کرسی فخر کې او نه په طاقت فخر کې. هر وخت به الله ته زاري کې او جاړې به ورته نو خدای باله کمال درکړي. دغه جمدی مثال دی، یو بوزي او بل راولي، بل ختمه یو بل پې د پاسه راولي. اوس هغه نواز شریف دی په جیل کې پروت دی او چغې وباسي وي، دې کې خو ماشي دي. ګرمي مې وشوه، کله ویره ډوډۍ خرابه ده، یا د خدای بدبخته چې خدای دله بادشاهي درکړه او په تخت یې کېنولې او هغه څه ورته وایي مینډیټ ورته وایي که څه شی دی هغه والا ورکوي او لوی د اکثریت باندې وزیر اعظم رالی. نو ظالم دین پسې دې راواغېسته، طالبانو مولیانو پسې دې راواغېسته، نو خدای پاک راونیولې د جیل په کوټه کې وردننه کړې، ته ذلیله کړې و هغه ستا نوکر چې کم تا ته ټوپک او سلوټ کا وغیره واغېست او ستا په کرسی کېنه. دا د خدای فیصله ده. خدای پاک دا زمونږ یقین دی چې دا کار کولی شي. دا الله ورته وایي چې دا خو ډېره اسانه خبره ده. اوس به دنه دا بادشاهي راوالم، یو سیکنډ فیصله ده، دا به زه تاله درکړم او تاله چې کم نعمت او احسان ما درکړی دی او ته زما کم خوښ بندی او د شپې د سره لا په خوبونو کې ملاقاتم کوم، دا نعمت به واله مغله به یې ورکم، دا ستا فقیري به هغله ورکم، دا روجې به بیا هغه نیسي، دا عبادتونه به هغه کوي، د شپې تهجد به ما ته هغه کوي او دا د شپې په دې خوبونو کې ملاقات به هم بیا هغه سره کوم، ملنګ به یې کم او دا ملاقاتونه به ورسره کوم او د هغه نعمت چې کوم بادشاهي دی نو ابه تاله درکم. څنګه دې خوښه ده؟ وایي خدای پاکه زما توبه ده چې په دې خبره بیا خلو نه خوځی. ګورې دغه بادشاهي مې نه ده پکار، دغه مې نه ده پکار، خو د نیمې شپې بادشاهي مې پکار. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، ولی الله زمانې تیر شوی دی او لنګر به چلاو، داسې لنګر به چلېده چې شپه ورځ به د هغه په لنګر باندې په زرګونو خلک ناستو، په سوونو هم نه په زرګونو. د نیمروز بادشاه د هغه مرید شو، د نیمروز بادشاه دی مرید شو. د نیمروز بادشاه چې راغی عبدالقادر جیلانی رحمت الله ته کېناسته، یو خوا بل خو یو کتل تپوس یې وکړه دا دومره ډوډۍ چې دا خلک خوري، سارم لنګر چلیږي او ماښام هم چلیږي، دا د کمې؟ بس خدای راولي وایي څه دوکانونه مارکیټ څه جایداد څه هیڅ هم نشته، هیڅ هم نشته، الله دې خوا راولي او دې خوا خرج کېږي. چې دې کلي ته واپس لاړ نو خپل وزیران یې راجمع کړي. داسې کار دی چې د پیر صاحب لنګر چلیږي او په زرګونه مریدان هر وخت ناستې ډوډۍ خوري، خلک راځي او ظاهري سمدن نشته، لہذا یو صوبه او پسې غونډه لیکمه. نو د نیمروز صوبه او پسې مکمل ټول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پسې ولیکله. د دې صوبې چې څومره غنم دي هم ستا د لنګر، څومره جوار دی او میوه ده هم ستا د لنګر، څومره ټیکس ته د خلکو نه وصولیږي هم ستا د لنګر. د کروڑونو د اربونو روپو خبره شوه او خط یې ورته ولیکه چې صاحب دا زما غریب مرید نه دا قبول کا، دا ټوله صوبه ستا شوه. لکه اوس چې د صوبې سرحد څومره سرکاري مدني و یو کس دی ورکړي. خط والا ورورسېد چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دې خط ته داسې وکتل، نو هغه مرید ته وایي یو پن راوړه چې د پاسه ورته یو ټکي ولیکه. نو د خط ته پاسه یې ورته یو ټکي ولید، یو دوه شعر یې ورته ولیکل. یو شعر یې دا وی چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بود، در دل اگر هوس بود، در دل اگر هوس بود ملک سنجری. وی اے د سنجر بادشاہ، پخوا دی بادشاہانو به یو تاج په دې سر تړلو، وی ستا په سر چې دا کم تاج لګېدلی دی، دې تاج کې چې دا کمه توره پټه ده، وی که زما پړه کې ته خو لا د نیمروز صوبه یادی، د ټول سنجر د حکومت او د بادشاه دومره لالچم زما پړه کې راځي، نو زما دا تقدیر او دا بخت د خدای داسې تور کی لکه ستا په دې تاج کې چې دا کمه توره پټه ده.
چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بود گر دل بود هوس گر دل بود هوس ملک سنجری که زما پزله کې د سنجر د ټول بادشاہ معمولی غندم سوچ راځي نو زما دا بخت داسې تور شي لکه ستا د تاج کې چې دا توره پټه ده او بیا ورته څه وایي وی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را به یک جو نمی خرم وی ما چه کلا د نیم شپې بادشاہی ما ته ملو شوی ده نیم شپه کې چې پاسم او خدای ته سجده ولګوم الله ته رو جاړم دغه بادشاہی او نعمت چې ماله خدای را کړی دی نو د هغې نعمت په مقابله کې د ټول نیمروز صوبې بادشاہی د یوې اوربشې په قیمت بام وانلم که څوک وایي چې اوربشه راکړه دا در کوم یو اوربشه به هم پرې ورنه کړم د نیمې شپې بادشاہی څه شی دی خدای ته فریاد کول او زاری کول او خدای ته جړا کول نه الله ورته وایي ستا ده بادشاہی به راوالم دغې بادشاه له به ورکړم او دا هغه بادشاہی به والم تا له به درکړم وایي خدای زما توبه ده بیا به نه کوم دا چلو نه کېږو نورونو دا حقیقت دی دنیا ښه ده او که ایمان ښه ده جواب راله راکړئ ایمان ښه ده که دا ټولې دنیا بادشاه وي او ایمان دې نه وي نو څه پې زوال لري ختمیږي مونږ له خدای ایمان راکړه مونږ له خدای پاک پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت راکړه مونږ له خدای قرآن غوندې نعمت راکړه او بیا د خدای په دې کور کې جومات دا مونځ خو خلک ځان لم کولی شي کور کې ښه په اطمینان کولی شي څوک به دا نړو خبرېږي نه په مصله باندې کوه نه شریعت وی مسلمانان لکه درونو غوندې ژوند به تېروئ جومات ته روځه په یو صف کې یو بل سره ودرېږه یو بل سره نږدې ودرېږه حدیث کې راځي چې دا اوږې دې یو بل سره جنګېدلې وي چې ستا هغه محبت ته یو بل سره پیدا وي که یو ملګری جمع کینی هلکه پلان کې څه شو ناجوړه دی ورېږه یار تپوس خو به پلان کې ولې راونوته یاره مړ دی ورېږه جنازه خو به وکړو نو دا جومات د ټولو مسلمانانو د اتفاق یو مرکز او قرآن حکیم کې الله ذوالجلال فرمایي چې کم سړی جومات جوړوي د خدای د رضا دپاره دا پکې شرط دی د خدای د رضا دپاره جومات جوړوي وی تاسو ګوی وکئ د دې سړي متعلق چې دا مسلمان دی لکه چې کم سړی مسلمان نی هغه منافق یا کافری هغه په جوماتونو پیسې نه لګوي نو ټولو نه مخکې خدا خبره ده چې ستاسو دا جومات خدای پاک جوړ کو خدای پاک دې ستاسو دپاره مبارک خو ګوره نبی علیہ السلام فرمایي وی آخره زمانه کې به جوماتونه جوړیږي دا د پیغمبر علیہ السلام وینا ده مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وی جوماتونه به غټ غټ بلډینګونه به جوړي لنټري به جوړي لوی لوی منارې به لیکن هدایت په پکې ګوري نی دین به پکې نی خلق به فخرونه کوي زما خشته جومات دی بل به زما خشته جومات دی بل راشه وګوره زما ډېر خشته جومات دی نو پام کوئ چې ستاسو دا جومات هغسې جومات خدای ونه ګرځوئ چې دی کې تاسو منځ وسکئ جومات جوړ شو چې اوس منځ پکې وکړئ شوق سره خدای د باندې نعمت وکړي احسان وکړو هسې نه د احسان خدای ګورې په خپل قهر هم بدلولی شي منځ به پکې کوئ یوه بل د امام نه پکې استاد نه پکې دین زده کې قرآن زده کې حدیث پکې زده کې ماشومانو ته دین تعلیم ورکې چې دا جومات ستاسو د دنیا او د آخر د فایدې ذریعه وګرځي هسې نه چې د قیامت پر ورځ د دې جومات دا دیوالونه او دا خښتې د خدای په دربار کې په تاسو ګوی ورکوي چې خدایا زه خو دې قوم کې جوړ شویم خو ما کې دې قوم ګوري مونځ نه دی کړی ما کې سبق نه دی ویلی ما له دا قوم عبادت له نه دی راغلی نو خدای دې ستاسو د جومات دغسې جوماتونه ګرځئ چې ستاسو د هدایت ذریعه وګرځئ او چا چې جوړ کړی دی الله ذوالجلال دی هغه له دواړو جهانو اجر او خیر ورکړي هغه چا پکې منډه والې ده لکه زمونږ د حاجي آباد د مولوي صاحب بچو فرمان صاحب دی او رحمان صاحب دی هغې پکې کوشش کړی دی د هغې رونو نو خدای پاک د هغې له ډېر لوی اجر د دواړو جهانو نصیب وګرځوي خرونو دویمه خبره دا ده چې دا تقریب دی او مرده په حق کې دی نو دا زمونږ عقیده ده چې مونږ به خامخا د دنیا نه یو ځل ځو انسان نه په خپله خوښه دنیا ته راغلی دی
او نه په خپل خوخه د دنیا نه تلی شي. خو چې کله الله فیصله وکړه چې د فلان کې نه سو باسا، نو چې کم از ځمکه کې ته ناست او خدای پاک فیصله وکړي په عرش باندې، هغه ټیم به تاله د مرګ فرشته راورسي، سا به دنه وباسي. حضرت اسرائیل علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام یو ځل تپوس وکړ، هغه له خدای دومره طاقت ورکړی دی چې اسرائیل علیه السلام نه پیغمبر صاحب تپوس کوي، وایي تره یې دوه او درېو نه په یو وخت سا څنګه وباسي، لکه اکسیډنټ وشي یو وخت کې درې او څلور پکې مړه شي. وی ما له الله دومره طاقت را کړی دی که زه بره په اووم اسمان کې ناست یم، په اووم اسمان کې، او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټولې دنیا د جاندار مخلوق ته ور مخامخ کړم، انسان ته، حیوان ته، ماشي ته، میږي ته، کبانو ته، نو په یو سیکنډ کې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو زه سا راښکې شم. دومره طاقت خدای ورکړی دی. لیکن وی تا ته پته لګي چې د پلانکي نه به کله سو باسي، پلانکي نه وی نه، دا علم ماته نشته، دا یو الله سره. د مرګ فرشته طاقت یې څومره زیات دی، لیکن دا علم هغه سره هم نشته. وی چې کله الله د یو انسان د مرګ اراده وکړي، نو ماته ووایي چې لاړ شه فلانکي سړی به فلانکي ځای کې ناست دی، ورشه او فلانکي ټیم کې به ترې سو باسي. وی چې هغه ځای له ورسم نغد چغ راته همغه ځای کې ناست دی، بس ساتې والم او خدای پاک له یوس. نو مرګ رونو یقیني شته، مسلمان هم مني او کافر هم مني، نیک عمل هم مني او بد عمل هم مني، خو د مرګ دپاره تیاری پکار دی. دا یقین جوړول پکار دی چې د مرګ نه پس به ما د رب العالمین سره ملاقات کیږي، د خدای سره په یو لوی میدان به ملاقات کیږي. نو خو هلته زه د خدای نه تښتېدی شم، نه خدای له رشوت ورکولی شم، او نه خدای زما رشوت ته محتاج دی، او نه د خدای نه زه پټېدی شم، او نه په طاقت د خدای نه ځان خلاصولی شم. په دغه ورځ چې د ما د الله سره ملاقات وشي، د دریو خبرو به خدای پاک ما نه تپوس کوي، هر مسلمان نه. یو به د عمر تپوس کوي چې بنده عمر مې درک، تا د عمر په څه کې تېر کړ، زما په رضا کې او د که شیطان په رضا کې. دویم به د مال خدای تپوس کوي چې مال مې درک، او د ګټه څنګه او خرچ دې څنګه کړ. او دریم به د علم او د پوهې خبره کوي چې ما پوهې او علم درکه، تا د هغې مطابق څنګه عمل وکړو. لکه دا علمدار چا شته چې مونځ فرض دی، آیا مونځ دې وکړو که دې ونه کړ. دا علمدار چا شته چې زکات فرض دی، آیا زکات دې ورکړه او که دې ورنه کړ. دا درې خبرې به هر انسان نه خدای پاک د قیامت په ورځ په لومبي ځل باندې به دا درې خبرې خدای تپوس کوي. نو که چا دې دریو خبرو ته ځان تیار که خدا کامیاب دی، او که چا ځان دې ته تیار نه که دا نقصانی دی، دا ناکام دی. نورونو د قیامت دقه لوی میدان دی، قسم په خدای ګورئ بغیر د نیکۍ نه د یو څیز هم نه پکارېږي، یو څیز بې نیکۍ نه پکارېږي. دغه ورځ ته ځان تیارول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په میدان کې به یو سړی خدای پاک را مخکې کړي، او داسې ورځ ده چې یو رب العالمین به آواز به وکړي چې لمن الملک اليوم، این ملوک الارض، د ځمکې هغه واړه بادشاهان څه شو؟ نن بادشاهي د چا ده؟ بادشاهي هغه ورځ کې ده الله ده، لله الواحد القهار، د یو زورور خدای بادشاهي ده. د دنیا دا ټول بادشاهان، دا مالداران او دا نیکان او دا بدان ټول به سرټیټه د خدای په دربار کې ولاړ وي. هغه خلک عبادت کوي، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. عیسی تا نه تپوس کوم، تا دې خلکو ته ویلي دي چې زما د مور عبادت وکړې؟ دا تا ویلي دي ورته؟ وی چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وشي، نو عیسی علیه السلام باندې به دومره یره راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي. اخر د الله تپوس دی، او وی به چې ما قلت لهم الا ما امرتنی بی، خدایا ما چې څه ویلي دي هغه تا ته پته ده، ما خدا نه دی ویلي، ما خو د یو خدای عبادت وکړي. جواب مو سره شته او ورته پته نه چې زه به ټیک جواب ورکوم، لیکن د خدای د هغه وینا دومره زور دی چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي. دا د خدای دربار، او بیا چې حساب کتاب در سره کوي رونو، الله به خپله موجودي، جبریل علیه السلام به ولاړ وي،
ولې څوک سوال نو کې چې خدایا د ستا هدایت مونږ نه دی راوړی. اسرائیل علیه السلام به ولاړي چې څوک دونه وایي چې ما نه بیټې مساف کړه چې کم کرام الکاتبین چې ستا نیکۍ بدې لیکي هغه میدان کې ولاړي چې څوک په هغې اعتراض ونه کړي. هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړي. آدم علیه السلام به ټول اولاد ته ولاړي، پیغمبران به رپېږي. یو سړي سره چې الله پاک حساب کتاب کوي نو خدای پاک به د هغه هغه نیکۍ او بدۍ راولي نو او به یې تلي نو د دې سړي به یوه نیکي کمه شي، صرف او صرف یو نیکي به یې کمه شي. نو هلته کې خو چې معمولي نیکي دې کمه شوه، من یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. وړه ګناه دا به هم درته حاضره کړي او که غټه دا به هم درته حاضره کړي، که نیکي ده او که بدي ده. الله به ورته چې بنده یو نیکي دې کمرسیل کړي نو دی به څه نه شي چې خدای پاکه بس ته اختیار دی ویل جهنم ته درته. د محشر د میدان نه به دا جهنم ګیر چاپېره توبه دا به رانږدې کړي میدان ته او دا به داسې بړقېږي چې شور به کوي. دی به روان شي، چې روان شي الله ورته بیا آواز وکړي فرشتو چې دی راولې دی خوا و یوه نیکي دې کمه ده بنده لږ ښه در سره کوم ښېګړه در سره کوم زه چا نه یې غواړم. که څوک یې درکوي او چا نه یې غوښتی شي نو به ډېره ښه ده بس چا نه یې غواړم. نو دی به ډېر زیات خوشحاله شي چې شکر دی خدای چې مهلت ترې راکړ. دا خو یو راکوټې غوندې پوټینۍ نیکي ده. اوس بور شم پلار نه به وغواړم، رور نه به وغواړم، مور نه به وغواړم، ښځې ته به وویم، یار دوست ته به وویم. ډېر ما دا یو نیکي دومره ده لکه د ماشي د خپې عمره شی دی، معمولي شی. یو ځل چې د الف زر او وی لس پرې ګټئ دومره معمولي نیکي ده. خوشحاله به شي. ځي به محشر دی میدان کې به ګرځي، مور به را لاندې کې مورې تاله راغلم څه یې بچې وایي مورې تا ته پته ونه لګېده چې اعلان وشو زما یو نیکي کمه ده جهنم اعلان را باندې شو. اوس خدای مهلت راکړه نو که ته مهرباني کولی شي او ما یو نیکي را کولی شي زه پې خدای د جهنم نه به ما پې بچ کوي او که دې را نه کړه دغه اور ته غورځېږم. دا مور به ورته چې بچې خدای د جهنم نه بچ کړه. وینه مورې نیکي په کار ده، وینه بچې د نیکۍ کار دلته نشته، د دنیا نه ده، د نیکۍ قصه نشته. یا مورې جهنم ته مې غورځوي وی خدای دې بچ کړه. نو کو تا له نیکي زه درکړم اوس ما سره حساب کتاب وشو زما کمه شي بیا به څه کوم. دنیا کې چې دا مور وی خدای د بچی دا بیماری په ما کې خدای دې ته جوړ کړه او په ما کې دا د مور سره لیدي نه. ایو زوی وی نه جوړ او که نه مور به وی مورې بچی خدای دې دا زوی مې جوړ کړه دا بیماری په ما کې خو خدای دې ته جوړ کړه. اسرائیل علیه السلام یې مور لراغی وی څه کوې وی ستا د نه وباسم که نه هغه د بچي بیماري خو تا مرګ غوښتی دی نو وی روغ او رنځور پېژنې او که ناسې منډې تړلی جوړې کړې داسې چغې وي سیلي دي او چې کله څه وویني که نه نو بیا بچې غورځوي ځان بچ کوي. هر سړی د مرګ وخت کې ځان بچ کوي بیا بل کندې ته غورځوي خو چې زه بچ شم. نو مور به ورته ووایي چې بچې تا دې خدای بچ کړي نیکي نه در کوم. دی به ورته هغه د دنیا قصې چې ته زما هغه مور وې او تا ما سره ښېګړی و زما مور ما سره بس بچې وي دنیا سره پاتې ده د نیکو سودا پکې نشته. پلار له به ورشي بابا یو نیکي راکړي پلار به موله ورنه کړي یا بابا ته زما هغه پلار نه ماله چې دې ګټلی بس ګټې مټې پرېږده تا له کو زه نیکي در کړمه ته به پې بچ او که زما کمه شو زه به څه کوم. ښځې له به لاړ شي، یار دوست له بچو له به لاړ شي. دا بچي چې دا ته وله ارام یې اوس ګټې ځان دې وله آخرت برباد که او بچو له ګټې اب یې موله ورنه کړي. ټول قوم او رشته دارانو باندې به وګرځي. اخر کې به غریب داسې سر ټیټه روان شي. چې روان شي یو سړی به ولاړي میدان کې سړی ولاړ دی ده ته به آواز وکړي لکه ولې خپې داسې نیغ نیغ به ورته وګوري وي ته ولې ما پېژنې وی نه وی په ما یې د آواز ولې وکړي وی نه که څه ما ته جتې او ضرورت دی دی به ته غلې غوندې روان شي مړه وي منه مې مور په کار نه شوه پلار په کار نه شو رونه تربوران ښځه یار دوست هغې نه یو نیکي وغوښته په کار نه شوه ته به مې څه په کار راشي. دا سړی به ورته وایي وی ګوره هېڅوک به دې نه په کار شوی خو که په ما دې کار کېږي نو ګورې زه دې په کارېږم. دی به ورته بیا ورنږدې شي وی ته ما پېژنې وی نه وی زه دې هم نه پېژنم نو ته ستا بسې وی ګوره بس هېڅوک دې په کار نه شو خو که په ما دې کار کېږي په کارېږم دی وایه شابه. دی به راشه ورته ووایه
یاره یو نیکی مې کمه ده، خدای پاک راله مهلت راکړه وګرځېدم خو چا م رانه کړه. وی څونه نیکی دې کمې؟ یوه. وی مړه دا خو اسانه زه به یې درله درکړم. دی به داسې چې خدای پاکه بل چا نه راکوله، نور څوک نه راکوي او دی یې راکوي، بیا به ته وه دوه عیدوالي وی دې در کوم که نه. وی تی څنګه راکوې؟ دا سړی به ورته وایي چې زما د ایمان نه پس په ویړه دنیا کې دغه یوه نیکي ده، اسم نشته. یو نیکی مې چې ته بس په عملنامه کې راغلې ده، نور مې ټول عمر په ایمان کې بدعملي کړې ده، اسم نشته. زما پیسې هم کار نه کېږي، دوزخ ته روان یم. زه ستا کار خو به پوشي کنه چې خدای ته کله ور مخامخ شي. الله ته اوس هر څه معلوم دي، خو خدای پاک د دې نیکۍ دا زور ښیي. الله به تپوسو کې بده څه چل دی وکړي، پیدا مې کړه خدای، دی هم خوشحالي سر کې وای یا دوزخ نه خلاص شو. چا درکړه؟ ای پلانکي سړي راکړه. تاسو حاضر کړئ دا سړی چې هغه راولي، تا ولې نیکي ورکړه؟ وایي ولې دې ورکوله؟ وایي خدای پاک زما مسلمان رور دی. وایي دې مسلمان رور له خو نور چا نه ورکوله، ته ولې ورکې؟ وایي الله تا ته پته چې زما د ایمان نه پس یوه نیکي ده، هم هم چېرته په تېر کې کړې ده، غلطي رانه چېرته شوې وي، نو هر څه چې دي نو بدعملي ده، یو ایمان مې دی. نو خدای زما پیسې هم کار نه کېږي، نو پرې دا غریب خو په د جهنم نه بچ شي که نه. وی رب العالمین با هغې سړي ته ووایي چې ستا خو یوه نیکي کمه ده، هغه پوره شوه، ته خو زه جنت ته. او دی بل ته به وایي چې ښه اوس دنیا کې خو مونږ وایو چې لکه زه خوار ګرځم، دا بل راته موړ ولې ګرځي. تاسې ده که نه ده؟ ستاسو کلي کې دا شی شته؟ زمونږ کلي کې خو دا لوبه شته چې دا یو لږ موړ هلکه ښه دې سپینه جامه کې ګرځي، دې پکې لږ موړ ګرځي، او دې لږ یو پوټې د کورکي خاوند دی، او دې داسې ګرځم، یو بل ته سکیمونه جوړو. بنیتي دومره زور دی په مسلمان کې نن چې د هغې مثال په ټوله دنیا کې نشته. یو ته بنیته، رور ته بنیته، پلار زوی ته بنیته، زوی پلار ته بنیته، ښځه خاوند ته بنیته او خاوند ښځې ته بنیته. دا د بنیتې زور، یو بل سره بغض او حسد، او چې قرباني دې وکړه اوس د قربانۍ مثال ته مو ګوره. وی ښه خدایه، وی ښه بنده تا نیکي دله ورکړه، ولې دی؟ وی د ما پې خدای کار نه کوي، جهنم ته روان یم. پرې دا مسلمان رور دی، د کار خو به پې وشي که نه. دا ورونو د صحابو صفت و. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ځان به د لوږې وجه او بل مسلمان سره به یې ښېګړه کوله. الله ذوالجلال به درته وایي چې ښه نو تا په د رحم وکړه. وی او خدای ما پې رحم وکړه. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الرحماء یرحمهم الرحمن، کم خلق چې په بل مسلمان رحم کوي، رحمان خدای به په هغې رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے مسلمانانو د ځمکې په مخلوق تاسو رحم وکئ، اسمان والا خدای به تاسو باندې رحم وکړي. وی خطا په د رحم وکوي، او نوستانه زما رحم زیات دی، زه د دې ټولو ګناهونو سره دا راته ټول بخم او نیغ په نیغ و جنت ته ځه. دا خدای کمال کرم شو. دا خدای ایثار او قرباني چې دی په دنیا کې موکړه، مسلمان سره د ښېګړه وکړه، دنیا دې هم ښه شو، آخرت دې هم ښه شو. او که دنیا کې دې هم بغض حسد و، د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی، د جهنم اعلان پیو شو، د نبی علیہ السلام د امت سړی دی، د دوزخ اعلان پیو شو، جهنم ته بول چې روان شي. آدم علیہ السلام د عرش د سوري لاندې ولاړی، او د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به چولي. هغه به پیغمبر علیہ السلام ته आवाज وکړي، نبی علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ باندې په احمد आवाज کېږي، یا احمد. پیغمبر علیہ السلام ورشي سوی، وی ستا یو امتي روان کړی جهنم ته، که څه ښېګړه ورسره کولی شي. پیغمبر علیہ السلام چې تپوس وکړي فرشتو دا څوک دی؟ وی دا جي فلانکې د فلانکي زوی د فلانکي کلي. یاره لږ یې راوګرځوئ، دا خو یو نیکي ما سره ده، حالانکې د هغه ګناه او بدۍ تللي دي، ګناهونه یې درانه دي او نیکۍ یې سپکې دي، او ګناه ډېره درانه ده، جهنم ته روان. وی راوی ګرځوئ، فرشتې به یې نه راګرځوي. نبی علیہ السلام به بیا ول آواز ورکړي چې ای فرشتو راوګرځوئ دا سړی، د یو نیکي ما سره پرته ده. فرشتې به بیا نه راګرځوي، بیا به ورپسې پیغمبر علیہ السلام ور روان شي، فرشتو ته به وایي چې دا سړی راوګرځوئ، چې د خدای ته ووایم چې د حساب کتاب ورسره دوباره کړي، یو نیکي ما سره ده. او فرشتې به ورته ویل ستا قرآن کې نه دي راغلي چې علیها ملائکة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. چې جهنم باندې کوم فرشتي مقرر دي غړي سخت دي لدي او چې صدا خدای را طرف نه حکم کیږي هغه مانی په چاړه نه نرميږي او چې صوت الله وي هغه کوي. نو موږ ته خدای چې سوي دي موږ هغه کوو، موږ نه راګرځو. نو پیغمبر علیه السلام بیا الله تزارو کې چې خدای پاک دا بندا دې فرشتو ته و چې راوي ګرځي یو نیکی ما سره راو به ګرځي چې کله را واپس کی نبی علیہ السلام باغ سوي ته و چې تاسو یو رکوټه غوندې نیکی ده ما سره د خپل لستونی نه پیغمبر علیه السلام یو دوه ګوته کاغذ راو بس ودا وړنی کې دې پات ده الله چې بیا سره حساب کتاب شي دی به وای چې دا رکوټه نیکی دا څه شی زما خود دومره ګناهونه دي چې هغه مکه باندې تله پرته ده دا پټی نیکی څه شی ده. خو پیغمبر علیه السلام به پیژنیم نه را سره چې دا څوک دی. نبی علیہ السلام وته ګوره دا څه وکړه ولنه کړه ته دوباره حساب کتابو کو خدای نه سوال کوو چې خدای دې بچ کی دی غریب بملکتا مکش الله تبو چې خدای دې بندا یا ولنه کی ما سره ده الله دا ولا دوباره وکړه چې تل بیا ګناهونه نه کې پته لکه واچي ګناهونه به بیا درنیش هغه ولنه کی براوالي دوه ګوته کاغذ ابو ولا پنه کو کې واچي نه کې به درنیش او ګناه به سپکش مخکې په جهنم आवाज شوی اوس به په आवाज چې سړی جنت ته روان کی دې برامن نه کی او د پیغمبر علیه السلام په خپو په پریوزي لاسونه بخوري چې تاسو کی مونږ نه پیژنې نو ما سره دې ښه غلاو او دا ورکوټه پرچا شو چې پکې دې ورو غردوله. نبی اسلام وته ستا پیغمبر چې تا په معنا لیدل ایمان راوړل او دا رکوټه کاغذ هغه درود شریف چې تا په ماوي ماده ډیر وزله جمع ساتلی درود شریف دا برکت دی. وسم در ربیع الاول میاشت بار وفات میاشت او سیب سوک پکې چراغانون نو سوک سوک خیراتونه په خپل ځای خدي خو لک په پیغمبر علیه السلام درود له زور ورکړي هو ټول یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. درود شریف کې ډېر برکت د دلیل خیرات د صاحب چې درود شریف کتاب لیکلی دی وی پلار روانو وی تګی شم وی یو کوی دی هغه کوی له ورله وی چې مې وکتل په کوی برقه نشته او اوبه ډېرې لاندې دي ویخلتلې دي نه برقه شته نه خوا کې کورونه شته چې چا نه برقه وغواړه نه پکې پوړی شته چې د کوز شم او صبر او باسم. یو ماشومه جینۍ دی ما ته چې کاکا ولې ما ته چې یاره تګ یم ډېر زیات او په دې کوی باندې برقه نشته او ډېر تګ یم اوبه نشته خوا کې وی هغه ماشومه جینۍ راله وی ما ته چې دا خو اسانه خبره که اوبه در راوباسم وی یو څه ټکي چف کړل په کوی باندې وی د کوی اوبه سر له راغلې وی ما ته اسکه بابا اوبه وی په لپه مې ته اوبه راواغېستې او مې څکلې وی چې موړ شوی بچې او وی بیا یو ټکي چف کړ اوبه بیا ویخله لاړې وی هغه ماشومه مې کلکه راونیوله چې دا پیری ده او که د انسان ماشوم مې ته څوک یې چې د پیری وی چې نه د خو انسان یم مې چې دا څه چل دی وکړه چې چوپ دی وکړه اوبه سر نه راغلې چې بیا چوپ وکړه اوبه ویخله لاړې دا چل به راته ښه پرېږدم دی نه اوس رکوټې نابالغه ماشومه ده وی ما ته چې دا خو یو شی مې زده کړی دی چې زه څه کار کول غواړم هغه ټکې ویم هر څه مې کېږي اوبه نی ووایم اوبه خدای را پیدا کړي اوبه ویښ کړي چوپ نارې کړم اوبه خدای سر له راولي اوبه ښکته بوتلل غواړم چوپ نارې کړم ښه وی مې چې شابه دا ټکې ما ته ښه وی ما ته چې دا خو زه په پیغمبر درود شریف ویم یو درود په نبی علیہ السلام ویم دا هغې دا برکت دی چې څه د خدای نه غواړم هغه سره له خدای پاک راکړي. درود شریف معنا څه ده؟ په پیغمبر علیہ السلام د رحمت سوال دی اللهم صل علی محمد ای خدایا په پیغمبر علیہ السلام رحمتونه نازل کړي. نو په پیغمبر علیہ السلام دومره رحمتونه دي که ته د خدای نه سوال نه کوې نو خدای په رحمت نازلوي. خو زموږ علما د هغې مثال ورکوي وی لکه بیټري یو سړی راوالي او دیوال ته ووهي نو دیوال ته د بیټرۍ فایده نه رسېږي رڼا خو پې پرېوته خو هغه فایده تا ته لار هغه رڼا واپس تا په دې مخ راغورځېږي تا ته لاره رڼا کېږي دیوال ته فایده نشته. دقه رنګې که ته د پیغمبر علیه السلام دپاره درود وی نو فایده پیغمبر علیه السلام ته نه د فایده چا ته شوه هغه ټوله تا ته به. نو دا میاشت د ربیع الاول ده تاسو چې باره وفات ورته وایئ کوشش کوئ
چې خیرات وکړي او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخي، نفلونه کوي ثواب پیغمبر علیہ السلام ته وبخي، درود شریف په نبی علیہ السلام ډیر زیات وایي، دې کې ډیره زیاته فائدہ ده. او دا حقیقت ته کړه دواړو جهانو سردار دنیا ته نه راغلی. قسم دې مونږ به ګوره د جهالت او د کفر په تیاره کې پراته. دا د نبی علیہ السلام برکت ته چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او خدای پاک نیک عمل او مسلمانی خدای را کړی ده. خدای دې امداد تر مرګ او تر جنت پورې نصیب وګرځولي. بهر صورت دغه د قیامت میدان وي، کله چې خدای پاک حساب کتاب شروع کوي دا به ډېر سخت وخت دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي، وی د خدای پیغمبر مونږ به تا د قیامت په میدان کې کم ځای مونږ خو به دومره خلک چې په کربونو خلک به د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت پورې خلک به مونږ به تا کم ځای صحیح کوو. د دواړو جهانو سردار به ورته فرمایل وی عائشې درې ځایونه درته ښیم دې ځای کې مې لټوه. لاول مې د میزان د تلې خوا کې ګوره هلته به، او که د میزان د تلې خوا کې نو بیا مې د حوض کوثر خوا کې ګوره هلته به، او که د حوض کوثر په غاړه نو بیا مې د پل صراط په غاړه ګوره. وی صاحب دلته به ته څه کې؟ وی د میزان د تلې خوا کې به دلته وځکه ولاړم چې زما امت سره حساب کتاب کېږي چې زه ورته ودرېږم او د خپل امت د حساب کتاب تماشه وکړم او د خدای نه ولا سوال وکړم. حدیث کې راځي چې کله خدای پاک نبی علیہ السلام فرمایي وی مونږ دنیا ته د ټولو خلکو نه وروسته راغلي یو، لیکن جنت ته به مونږ د ټولو نه مخکې ځو. نور امتونه به الله داخليږي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام امت جنت ته لاړ شي. او وای چې حساب کتاب هم د ټولو خلکو نه مونږ سره مخکې کېږي. نو حدیث کې راځي چې کله خدای پاک حساب کتاب شروع کوي زمونږ د امت به ور مخکې کي، دا ور مخکې کي نو نبی علیہ السلام به ولاړي، صحابه هم ولاړي، نو د پیغمبر علیہ السلام به دا یو شانی چې پیغمبر علیہ السلام ته به خدای پاک आवाज وکړي چې حبیبه په خپل یو کس میدان ته راوباسه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم، ته یې وروباسه، بیا به زه خپله شروع کومه، خو ړومبې کس ته راوباسه. دا ړومبې امتحان ګوره ډېر ګران کار دی. که چا د سکول د امتحان ورکړي که نه د خولې د امتحان زباني، نو چې کوم ړومبې انټرویله ورننوت هغه امتحان را ټول زور په هغه وباسي. ړومبي پنځه شپږ ګرانې وروسته بیا هغوی هم ستړي شي نو بیا ورسره ګزاره کوي. دا ړومبۍ قصه ګرانې. نبی علیہ السلام فرمایي چې دې وخت کې ما سره ډېر لوی فکر شي چې خدای څوک ور مخکې کړم، او اسې نه خدای پاک سره حساب کتاب سره خبره خو نه، بس الله پاک ته کته ما ټول عمر تعالی عبادت کړی دی او خدای راته یو ټکی و چې ها ما له عبادت کړی دی او دا خو الله دې کو چې ما د خپل 100 جن در کړی دی، سترګې وګونه پوزه مې در کړی دی، کدا مې نه در کړی شل وې ګوډ وې ړون وې سوال به دې کو روړه دې نعمت په مقابله کې دومره کال عبادت نو سبا کې د خدای د نعمت مقابله کې مونږ هغه عبادتونه کولی شو. نبی علیہ السلام په خپل فرمایي، خپل نبی علیہ السلام فرمایي وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدًا عَمَلُهُ وی اسو خپل عمل نشي بچ کولی. صحابه ته ولا انت یا رسول الله وی تا خو چې اسو نشي بچ کېدی په عمل نو تم نشي بچ کېدی وی زم په خپل عمل نشم بچ کېدی. ور نبی علیہ السلام فرمایي الا ان يتغمدني الله منه برحمته وی که خدای خپل رحمت به ما راوړه وغه جدا خبر. دا د پیغمبر علیہ السلام شان خپل هغه عاجزي کوي بهر صورتونو. لیکن نبی اسلام فرمایي چې خدای سو پر مخکې کوم او خدای وسره حساب کتاب شروع کړو دې ناکام شو او زما لومبي امتی باندې په تل شرذل قامه کې اعلان وشي چې نبی اسلام پلان کې امتی جهنم ته خدای دا خو ډېر لوی بے عزتی وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي مال به جلا راشي دی وخت کې چې الله سو کوم او د نبی علیہ السلام نخي طرف ته حضرت ابوبکر صدیقی ګس طرف ته حضرت عمر فاروقی دا دوه وزیران دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا قیامت پر ورځ باندې چې دا قبر نه پاسو نو ابو بکر او عمر به مګس او خي طرف ته یو شان د قبر نه ها کذا نبعث یوم القیامه. مشکات شریف کې حدیث دی یو دی به پاسو دا دوه وزیران بر سره ولاړ. نبی علیہ السلام ته بیا خدای پاک आवाज وکړي چې یو کس راو بس کنه شابه حساب کتاب شروع
اوس د دنیا خلق پیغمبران هم په تماشه دي، فرشتې هم په تماشه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یو خوا ګورم بل خوا ګورم، نو خدای څوک ور وباسم؟ نو حضرت ابوبکر صدیق په د مټه راونیسي، ابوبکر صدیق په د مټه راونیسي او ورمخکې کوي چې ورمخکې شه چې تا سره حساب کتاب شروع شي. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه به لاس راکاږي چې د خدای پیغمبر ما مور مخکې کوه، زه د خدای د حساب کتاب طاقت نشم لرلی. حالانکه د ابوبکر صدیق څومره لوی مقام دی. د دعا او جهانو سردار فرمایي وی دنیا کې چې کوم خلکو ما سره احسان کړی دی وی د هغې بدله ولا ما په دنیا کې خلاصه کړی ده، که چا را سره ښېګړه کړې ده. یو د ابوبکر احسان په ما د پاسه پروت دی، د هغې احسان بدل خدای د قیامت پر ورځ خلاصوي، د هغه بدل زه نشم خلاصوي، الله به ور خلاصوي. دومره د لوی مقام خاوند دی. په امت کې د پیغمبر علیه السلام نه لاندې لویه مرتبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د مټه به یې راکاږي، دی به د لاس راکاږي، جاړي چې خدای پاکه یا د خدای پیغمبر بل څوک و، دا عمر ور مخکې کا، علي صاحب ور مخکې کا، عثمان، دا نور صحابه ور مخکې، خدای ته ما مو ور مخکې کوه. ګوره که زه ناکام شم زما عمل کم دی، خدای سره به څوک حساب کتاب کوي. اوس پیغمبر علیه السلام به هم جاړي، صحابه به هم جاړي، ابه راکاږي دی به تلاس چې ما مور مخکې بل څوک ور مخکې کا. په دې جګړه به چې د خدای را طرف نه به اعلان وشي چې د خدای ای حبیبه تا زه نه دروغجن کوم، دنیا کې مرشتونه او دلته مرشتونه. د دې ابوبکر متعلق تا دنیا کې اعلان کړی دی چې ابوبکر فی الجنه. دا پیغمبر علیه السلام د لسو صحابو نومونه اغشته دي، دم نوم تا په دنیا کې اغشته دی چې ابوبکر به جنت کې. نو چې تا اوې چې دی جنت کې دی، زه دوزخ ته لېږم، زه بغیر حساب او کتابه د جنت ته روان شي، اعلان به وکړي، بې حسابه بې کتابه به روان شي، بې حسابه بې کتابه. مسلم شریف کې حدیث دی چې اویا زره کسان به بې حسابه بې کتابه خدای جنت ته بوځي، اویا زره. لکه به مې دا شک و چې اویا زره کسان خو ټیک ته چې ډېر دي خو مونږ پکې نه راځو، ځکه چې صحابه ډېر دي، صحابه یو لک نه زیات دي، نو اویا زره کې مونږ خو پکې نه راځو. نو یو بل حدیث به مسلم شریف کې هی کې دا راځي چې دا اویا زره کسانو کې هر یو کس سره به اویا زره ملګري روان دي، هر یو کس سره اویا زره. لکه مې بیا هم شک و یاره مې ټیک ته چې دا خو ډېر شو اوسه، خو بیا پکې مونږ نه راځو، ځکه صحابه دي، تابعین دي، صالحین دي، اولیاء دي، صلحا دي، د دنیا مخلوق مخکې تیر شوی. ټیک ده چې اویا زره کې هر یو سره اویا زره، خو د مونږ نمبر خدای چې پکې را بشي که به را نه شي. یو بل حدیث مې پکې وموند هم په مسلم شریف کې، هغه دا چې دغه اویا زرو کې هر یو کس سره او یو کس سره اویا زره، نو چې دا بوځي نو بیا به خدای درې لپې خپلې راوالي او بې حسابه بې کتابه به جنت ته وغورځوي. یاره مې چې د خدای لپه کې مړه نه شو مونږ به ډېر بې خونده یو. د خدای لپه خو زما د لپه خو نه ده که چې شل غنم پکې راځي. د خدای په لپه کې درې لپې به خدای پاک دغسې والي او جنت ته به یې وغورځوي. خدای دې همدغه لپه کې راولي بې حسابه بې کتابه. قسم دی د خدای د رحم سره ګورې هېڅ شی سم نشته، د خدای ډېر زیات رحم دی، ډېر زیات رحم. خو څه ناسم هغه وي د بورې زویه نو څه خو بویه که نه. قرآن حکیم کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم، وایي زه ستاسو په عذاب څه کوم، ما تاسو عذاب له خو نه پیدا کړ. دا خو اسانه خبره ده، یو مسلمان چې بل مسلمان وایي خدای پې خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ نو چې بل مسلمان یې وایي نو پې خفه کېږي، نو په خپله به یې څنګه ووایي؟ خو نو مونږ بې خونده یو، مونږ خدای ته ځان نه دي نږدې کړی. که مونږ لږم الله ته ځان نږدې که د خدای عظیم رحم دی. ګوره څومره خدای مونږ ګناهونه وکړو، خدای قات راولي، باران خدای نه کوي. خو چې لږ مسلمانان جومات کې ودرېږي یا الله باران وکړي نو په اسات پې خدای باران نه کوي. کوي که نه کوي؟ که کوي نه کوي. موسمونه د خدای یخ کې که نه کوي. لږ غوندې مونږ خدای ته ودرېدو، لږ غوندې الله ته ودرېدل پکار، لږ غوندې معمولي خدای راضي کول پکار دی. نور د خدای پاک رحمتونه داسې په مسلمان ورېږي لکه د باران غوندې په خدای ورېږي، په مسلمان ورېږي. نو دغه د قیامت ورځ درون هېڅ قسمه د خدای نه څه شی پټولی نه شي. یو سړی به راشي بنده دا ګناه دې کړې ده، دی وایي نه خدای نه مې ده کړې، وایي دا کرام دا وایي دروغ وایي. ګوره دنیا کې خو دروغجن شته که نه؟ هلته به وایي دا دروغ وایي، ما دا ګناه نه ده کړې. الله پاک بوله جبه بنده کړي،
قرآن حکیم کے اللہ فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرمائی جب بولا بندکم لاس او خپے بے خبری شروع کی. لاس بے وی دا گناہ پا ما کرے دا تولے کم پا ما کرے خپے بے وی دی پلانکی گناہ لا پا ما تلے دی اس سکے لاس پے در باندی گوئی کئی. یو بل سڑی بخدای دان تا رانیزدی کی حدیث کی راضی بھی اللہ پہ اللہ ستا سکی دی رانیزدی بے کی اللہ بہتوی بندہ اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب پلانکی گناہ پہ جا کڑے دے کرنے دے کرے یو بہت یاری وی خدای پاک ادا میں کرے پٹولے خوی دا خدای نشین خدا واڑا گناہون بورتا خدای را یادی غٹ بہتا نہیں یادی بیا بہتوی فلان کے گناہ دے کرے دا او خدای کرے فلان کے دے کرے دا او خدای کرے منا یا لکی وی چی خدای دا واڑا خوراتا یادی خیال دا خواہ غٹو تا دے خیال نشی ما ہو پاکی غٹ گناہونم کرے خدای غیت کرده ده پام شو بس غر کیگم یو گناہ بہتا خدای پاک را یادی. اللہ بہت آخر کیوی چه بند تا پسا چه بیا رسو توبه استدامات دا گناہونو نو دا گناہونو چه سمر میں در تیاد کرل دا طول میں در لپنے کو بدل کرل. اولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات دی بدی علکی و ڈاڈشی کنا وی خدایا و دیوی چه اسم گناہ پنے کیا بدلی گی راشا غٹم پا که اس وچ هم بدل شی کنا وی خدای بعضی گناہونو خو ما کلی دی خطا خو آغرات را یاد نکلے ورمخ کی خوی خدای غیتا دی فکر نشی اس چه وطا پتاو لگی دا چه روپے پا پینزه بدلی گی پلس بدلی گی اس وطا پلا ہوئی انسان خو حیرسناک دے کنا خدای پاک آغا سو دیر بعضی گناہونو خو ما کلو تا خورات را یاد نکل گورا دا خدای کرم و رحم تا گورا وی بندام ما تا معلوم دی در تمیزک یاد نکل چه تبا ویا رے گے پریشان بشے چگنی خدای میں جوڑنی سی امم در لپنے کو بدل کری لنیر جنت دا خدای دیر لوی کرم و احسان دی پا مسلمان دا پاسا و افسوس دا دی چه مو مسلمان خدای یاد نکر پر وقت کے پینزم منزون ایسا شیدر مو دا دنیا دا پارا مو سمرا محنت کرو سار اوزی دکاندار تر ما خام پورا ما سلطان پورا دکانداری کئی